أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن موږ په دې ویډیو کې به زده کړو کله چې موږ ته چاټ جی پی ټي معلومات راکړي نو څنګه هغه ټیکسټ ټو سپیچ یعنې ریډ الاو کولی شو یعنې لکه مثالا موږ ته چاټ جی پی ټي معلومات راکړل چې موږ سترګې ضعیفه دي سم نه راته ښکاري نو که چیرې موږ غواړو چې راته چاټ جی پی ټي خپله ووایي نو موږ هغه زده کړو چې څنګه موږ کولی شو چاټ جی پی ټي څه کانټینټ څه معلومات موږ ته راکړي چې هغه خپله موږ ته ووایي ستنه موږ واورو نو راځه چې دا دار شروع کړو نو هر کله چې چاټ جی پی ټي نه پوښتنې وکړئ دلته کې نو تا ته دغه معلومات چې درکوي یا تا ته نه ښکاري سترګې دې ضعیفه دي نو ته به څنګه کولی شې دا ووایې دا خو مشکل شو تا ته نو ته کولی شې چې دلته په چاټ جی پی ټي کې خپل آپشن ده لکه ټیکسټ ټو سپیچ دغه کوم معلومات تا ته درکړي دي دغه ته کولی شې هغه آپشن باندې کلیک کړې نو تا ته به یې وایي نو ته به دغه څنګه کولی شې لکه موږ به راسو دلته میک اټ شورټر موږ سینټر وخت تاسو ګوره دغسې موږ اوس راکړي اوس موږ دغه ټیکسټ ټو سپیچ ته به یې کوو نو موږ کته راسو دغه آپشن وګوره ریډ الاود نو که چېرې موږ په دغه باندې اوس کلیک کوو A computer system is a combination of hardware and software that processes data and performs tasks. Main components: 1. Hardware. Physical parts like CPU, brain, memory, storage, HDD, SSD. نو ګوره دغه موږ ته وویلې موږ بیا که لکه مثالا دې ته ضرورت نشته چې یو بل چا نه پوښتنه وکړو خپل ملګری مې یا څوک څنګ ته راته ناست وي چې پوښتنه ترنه وکړو دغه ما ته ووایي دغه کې څه لیکلي دي نو موږ کولی چې په دغه ځای کې دغه ریډ الاود هغه کړو پلی کړو نو موږ ته به دغه خپله ووایي لکه هغسې لکه یو ویډیو غوندې چې اورې لکه تا ته څوک چې ما ته نه وایي نو څومره ښه شو یا لکه مثالا داسې ای آی دلته انټر تا ته نه ښکاري چې لیکلي دي دلته کته راسي دغه هغسې خلاص شي دا به دغه ټول متن دغه کانټینټ خلاص شي پلی Artificial نو تا ته دغه ټیکسټ وړي لکه مثالا دغه چې تا ته جواب کې درکړي هغه تا ته وایي ډېره مننه دا و د نن ورځې درس هیله کوم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي او دا ویډیو له ملګرو سره مو هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترنه ګټه او پیدا واخلي او که چیرې تاسې زموږ چینل ته نوي یاست نو لایک او سبسکرایب کړئ تر څو د نورې ویډیوګانې هم درڅخه پاتې نه سي والسلام